ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې کړې دي. ډاکټر صاحب غني وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ یو ځل بیا باید په افغانستان ورپېږي او له طالبانو یې غوښتنه هم کړې ده چې افغانستان درې رنګه بیرغ 20 کلن او 40 کلن تاریخونه لري، باید داسې ونه غورځول شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هېواد افغانستان دی چې په سرو وینه له تورو شپو څخه تېر او د رڼا پر لور دی. هغه وایي د هېواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کېږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو سمبول، سور رنګ د تجاوز کوونکو پر وړاندې ځمکه او هېواد د خلکو د وینې او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هېواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هېوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. د هېواد درې رنګه بیرغ په هکله ډېرې نورې څرګندونې هم ښاغلي غني کړي دي. هغه ویلي تر څو چې د غرور پر د ویاړ بیرغ په لوړو څوکو رپانده وي، نن ورځ دې حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هېواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هېواد د بیرغ د رپاندو ساتلو لپاره یې ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړې، باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي. او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.